دا د پغمان سیمه ده، هغه سیمه چې غازي امان الله خان 100 کاله مخکې دا سیمه نقشه کشي کړې وه، او دغه کومې ودانۍ چې ګورې د غازي امان الله خان په وخت کې جوړې شوي دي، چې له هغه نه وروسته بیا د جمهوریت په وخت کې جمهور رئیس اشرف غني دا سیمه جوړه کړله، بیرته یې آباده کړله، ځکه چې د هغه نه مخکې دا په جنګونو کې څه خرابه شوې وه. نو اوس ډېره ښایسته سیمه ترېنه جوړه شوې، نو دې سیمې ته چې راځې هم دلته ډېر امنیتي تدابیر دي، هر څوک دې سیمې ته پرېږدي نه تقریبا یو نفر تر 2-2.5 روپۍ پر ټکټ اخلي، بیا دې سیمې ته یې را پرېږدي چې راشي. نو ډېره ښایسته او ښکلې سیمه ده. نو دا د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ سیمه ده. نکو جنگ نکو لابد برو. That's it. زما پغمان ښکلی ده، زما افغانستان ښکلی ده. واو، so beautiful. Pagman and Afghanistan. ځو ځئ څوک ورته اوبه هم نه ورکوي. نو مخکې وایي دې ځای ته اوبه ورکولې تقریبا 800 نفره د قانونمندانو، اوس پکې هېڅوک هم نشته، یوازې فقط خالي خلک راځي او پیسې اخلي خلاص. نور داسې خاص شی نشته نو پکې، داسې خاص مثال دلته دوی کار پرې وکړي، ابادي پرې وکړي، نه نور هېڅ شی هم نشته. نور نو تاسو قضاوت وکړئ.